د هیچا ناموس ته په بد نظر مه ګورئ. یو هلک به تل یوه نجلۍ تعقیبوله او تل به په دې هڅه کې و چې له نجلۍ سره اړیکه ټینګه کړي. یوه ورځ نجلۍ ورته ودرېده او ورته یې وویل یوه خبره درته کوم غوسه کېږي خو نه؟ هلک وویل نه غوسه کېږم. نجلۍ د ځان د خلاصون لپاره داسې وویل څو ورځې مخکې زما ورور غوښتل چې ستا له خور سره اړیکه ټینګه کړي او په همدې لټه کې دی. هلک احساساتي شو او په غوسې کې یې داسې خبرې پیر کړې چې ستا ورور زما ناموس کورني او عزت ته سپکاوی کړی پرته له وهلو او ډبولو یې نه پرېږدم. نجلۍ وویل نور زما په طرف سترګې هم کږې نه کړې ځکه زه هم د چا ناموس او عزت یم، زه هم د چا خور یم. که بیا داسې اشتباه وکړې پرته له وهلو او ډبولو به دې څوک پرې نه ږدي. ما ته د عزت په سترګو وګوره تر څو ستا ناموس ته هم خلک په عزت وګوري. یوه خبره په یاد لره، تل د خپل عزت ساتنه وکړه، هیڅکله هم د نورو د بې عزته کولو هڅه مه کوه. هلک چې د نجلۍ غاښ ماتونکي ځوابونه واورېدل سر یې ټیټ کړ، بخښنه یې وغوښته او دا د هغو خلکو د ژوندانه داستان دی چې د نورو خلکو عزت لوټلو ته لکه وحشي لیوان په کمین کې ناست وي مګر د ځان په اړه د دا رنګه کړنو هیڅ زغم نه لري. مسلمان تل باید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث ځان وتلي تر څو د انسانیت حقوق یې ټولنه کې په سمه توګه ادا کړي وي. ژباړه: څه شی چې د ځان لپاره خوښوي نو د بل مسلمان ورور لپاره هم خوښ کړه. هیله کوم ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوې وي د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ.